امریکا د افغانستان د کنګل شوو پیسو په هکله ښه خبر اعلان کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امریکا د افغانستان د کنګل شوو پیسو په هکله ښه خبر اعلان کړ. د امریکا یوې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر جو بایډن ادارې ته 2 اونۍ نور وخت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شوې بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورټونو له مخې د نیویارک د منهاټن د محکمې قاضي سارا نیدبورن د امریکا د عدلیې وزارت ته د روان کال د فبرورۍ تر 11 نیټې وخت ورکړی چې د افغانستان د شتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې ور وسپاري. د دغه رسنیو په وینا تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپل سپارښتنې پرون دې محکمې ته سپارلې وای. تر دې مخکې د امریکا په کانګرس کې ځینو غړو ولسمشر جو بایډن ته یو لیک استولی و او له نوموړي یې غوښتي و چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا او پراخې قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره د دغه هیواد د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو زمینه برابره کړي. دوی خبرداری ورکړی و که چیرته دغه وضعیت دوام وکړي نو په راتلونکو څو کلونو کې به د تیرو 20 کلونو د جګړې په پرتله د ملکیانو د مړینې شمیره څو برابره لوړوي. د افغانستان دا شتمني د زمري په 24مه نیټه پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.